چې خوراک په پښي لاس باندې کېږي، په چپ لاس خوراک، په چپ لاس چکاک ممتنع ده. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما زوی او پلار چې دواړه صحابي وي، د یو نوم چې ذکر کېږي بیا به رضی الله تعالی عنهما وي. حضرت عبدالله هم صحابي ده، حضرت عمر هم صحابي ده. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما راوي خو عبدالله ده، خو رضی الله تعالی عنهما د پلار په نسبت دواړه ته ویل کېږي. دی وی یعنی حضرت صلی الله علیه وسلم ویلې خوراک دې نه کړي یو د تاسې په چپ لاس، چکاک دې نه کړي په چپ لاس. ولې شیطان په چپ لاس خوراک کوي، په چپ لاس چکاک. شیطان خوراک کوي، چکاک کوي، جماع کوي، اولاد زیږوي، قضای حاجت کوي، ټول دا ممکنه صفات لري. په حقیقت باندې د تعویل کې ضرورت نشته. اوس د دوه عادت دا ده چې خوراک په چپ لاس، چکاک په چپ لاس کوي. مسلمان ته حکم وشو چې تاسو به د شیطان سره چې کافر ده ځان مشابه کړئ. د دغه نه فقها یو عجبه مسله مستنبط کوي. هغه وی چې یو شی چې د شعایرو د کفر نه وي، د عاداتو د کافرانو نه وي، اگر که په منطقه کې کافران نه وي، تو خو تا ته چې معلومې چې دا په واقع کې عادت کافرانو دغه کار به ځکه نه کوي. نن مسلمانان اکثره په عادت کافرانو لګیا دي، کنه دي لګیا. لباس دی یغو په شکل باندې دا، خوراک دی یغو په شکل باندې دا، رفتار او گفتار هر څه دی یغو په شکل باندې دی. که څوک ورته وایي دلته چیرې دي کافران؟ شیطان په ټول عمر موږ لیدلی، د عمل مو لیدلی، خو چې شارع خبر کړو، چې شارع خبر کړو چې شیطان په چپ لاس خوراک کوي، اوس موږ ته خوراک ساتي په چپ لاس ناروا شه. اگر که بیخي وینو نه دا موجوده کافران خو لیدی کېږي، شیطان خو لیدی کېږي نه، خو چې په دا خبر شو، شارع خبر کړو چې هغه خوراک په چپ لاس کوي، چکاک په چپ لاس کوي، موږ ته ذاتي ناروا شو، دغه سره به تشبه نه کوو. نو کوم کافران چې په دنیا کې په کوم کیفیاتو کې لګیا دي او دغه د شعایرو د جملې نه وي، ته چې خبر شوې چې دا عادت کافرانو ده، نو ته به ذاتي هغه عادت نه کوې او دا عذر د ځان لپاره نه شوې چې دلته خو مسلمانان دي، دلته خو کافران نشته. که دلته نشته خو تا په ټي وي کې ولید د هغه څه هغه سر جوړوي، هغسې پتلون اغوندي، هغسې ټایي اچوي، هغسې په ولاړې خوراک کوي، په ولاړې بولې کوي، ټول د شپې د هغو سره